اسد خان څنګه د خوښه د لمونځونه بدلې وکړو په سیلیازي کې شي سړی به باج بازار له بینه ورسو بازار ته به ورسو یا خو ځان زدلی وکړه د وبه یې ډېر ښه خوند کې او داس به وکړو سړی وبه دې ښه تازه هوا ده څنګه د خوښه درځه څنګه ستا خوښه موږ دا وکړئ و موږ مو وکړي الله دې قبول کړي څنګه ځو درځه الله دې سفر په خیر کړي اسد جانه کله کله داسې اوټینګ شوي د انسان لږ دماغ ورسره فرېش شي وایم ران صاحب اوټینګ شوي خو زه له ډېره وخته بعد نن د تا سره په چکر راووتم یو خبر به درته وکړم خود زما را چکر وبد وسو چکر یې ګټه نشته چکر وکړي به یې څنګه ګټه چکر خو د انسان د ذهن لپاره ډېر شوي د انسان ذهن ورسره پرېږدي د انسان دماغ تازه شي د چکرو د څه لپاره کېږي یاره ته خو دورې مایوسه لکه ستا په ژوند کښې ډېره غټه پېښه راغلې اول خو ژوند ټوله پریشاني ده بیا کله د انسان په ژوند کې داسې پېښه وشي د انسان ګډ ژوند ورسره بدل شي پېښه مایي ستا په ژوند کې کومه داسې پېښه راغلې کومه داسې پریشاني ستا په ژوند کې راغلې چې ستا ژوند ورسره بدل شي یو خو ته موږ ټکر سره د زړه حال نه راکوي کم از کم دا حال خو راکړه یار ستا په ژوند کې کومه داسې پېښه کومه داسې پریشاني راغلې ده بایي تا به زه ولې یاد پټوم نو بیا راکړه حال یار ران صاحب دا د 31 مارچ 2020 یو منحوسه شپه وه زه په ځای کې پروت وم د خالد ما ته پر وټساپ میسج راغلی دا بیا څوک دی यार असं तर मागचं व्हॉट्सअप मेसेज रो की रिप्लाय देना केरा ما ته میسج راکړی ओहो تا اوهو بالکل هغه ټایم زه ویدوم پر وټساپ ته میسج راغلی وي د موټرسایکل تصویر در راغلی یوسف راځه د موټرسایکل خو نه اخلي بس هغه څه وګړه ښه بابا در اخلي او هغه مرز کړی دی واه مبارک یار او درو خو سات بیا د مبارک سره ها دوی ته ګور دیم رسونه کې دې ما رسنه دلې او یو خو تار وخت ځان سپکتي کم از کم ماته دا خبره مکوه ته بیا څنګه تا موټرسایکل زکړې ما دی تاسو غزل ګر چیلنج چلوم ستاسو وخت تیر سو چې به تاسو بابا موټرسایکل نه درکوي تا به ماته خواز کوي همدنه بیا ماته چیلنج راکوي ته زما د موټرسایکل لاس کاله بعد هم نه چلوای تر هزار سبا سره معلومه کوسته غټي کې زګټم ما کو به ارمان وکي اوس هم لا ټایم ستا راځي معلومه سي سو کارمان کې ته کې زه کوم راځه ازه سینه دري نو بیا سبا ځان تیار کړ تم سبا ځان تیار کې سورک نسی یا ان شاء الله به ورکاږم دا چلو ډان راځه صحیح دي ټیک اصل چری زکور اچھا تکلله بس بابا وځي زه پښې درځم بابا وځي پښې درځم اوس چې کاټ کوس نه درې ریس خامخا کوي او راځه بھائی بیا ارمان وکي ته نه ګر درمانه دی به درک کوله گشت سو کارمان کوي راځه شه ما ته چیلنج راکوي او راځه نو به درځه
ډاکټر صاحب چیرې دی ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب چیرې سر پیشنټ ډېر سیریس دی اکسیډنټ کیس دی دره څنګه شو ډاکټر چیرې دی ډاکټر صاحب موضوع فی الحال څه نه سم درته وایم موږ خپل پوره کوشش کوو لګوي ته دعاوې کوه الله مالک و یو باید ښکاره کړی څوک ده نو د دې وجې تا ته موټرسایکل نشم راخیستلی بس ما کول دی زه به انشاءالله تېز نه چلوم ما چې خل راواخ اوس هم چې زه خبره اږم تا وسط هر ورځ وتلي یاست هر وخت تاسو موټرسایکل به ولئ بابا ما کله تېز چلوئ بابا ما کول دی زه به انشاءالله تېز نه چلوم ما چې خل راواخ د ورو د شی اوس بیا څه کړي بس هغه نو خاص ځان بیا د موټرسایکل چلولی دی تېز ته موضوع یې سیده چې ونه نه لګوي ها ډاکټر صاحب سوري موږ خپل پوره کوشش وکړو مګر الله ته نه ومنځو دا ستاسو د نایلي له وجې دا ورځ موږ وینو موږ نایلي زه مخکې ته اوله کې د خپل بچي حالت ته وګورو دا وایي زما د ژوند یو په خبره کې ګټه راکړه زه به په خپله ګټه باندې ډېر مغروره شولم مګر افسوس ما خپل ګران ملګری وبایللی کاش ما هغه ورځ د سرویس نه وای معلومه څوک ما کوي ته کې ما د تار منلی وای داسې نه دري نن به دی له ما سره ولې اسد جانه دا د ژوند اصول جوړ شوی دی انسان له مرګه بعد ارمانونه او افسوسونه کوي باید موږ د انسان قدر په ژوندینې وکړو یقینا چې ژوند بار بار نه میلاویږي او نه د ژوند خواږه وختونه هر وخت وي یوازې داسې نه ده چې موږ خپل ژوند له لاسه ورکړو نو بس هر څه ختم زموږ ژوند یوازې زموږ نه ده زموږ له ژوند سره زموږ د مور زموږ د پلار زموږ د ملګرو د هغو ژوند هم تړلی هغه هم په موږ خوارېږي هغه هم په موږ ورانېږي نو باید موږ تر بې غورۍ له مخه د هغو فکر وکړو او په ژوندینې له خپلې ځوانۍ سره پام وکړو او د ژوند قدر وکړو ژوند یقینا ډېر خوږ نوم